پاکه د دې غریبۍ او د دې مجبورۍ نه دې نوم مسلمان وساتي. کم ځای ته لاړم وایي کار نشته کار نشته کار نشته. یا الله پاکه زه څه وکړم؟ زه خو ډېر زیات مجبور یم. که زه مرمه که زه چومه خو دا کار به زه لازمي پیدا کومه. زه د خپل مور غم هېڅکله نشم برداشت کولی. خو زه به خپل محنت کوم او کار پسې به ګرځم. ولې چې په محنت الله خوشحالیږي. زه به زما تګودو به کومه څه نه څه ځای کې به الله یو کار راله راکړي. اوس زه ځمه چې ځانه کار پسې وګرځمه. که څه کار راته میلاو شو نو خپلې دې مور له خو پیدوی ویسمه که نه. وایه بچوړیه څه له راغلی خیر خو دی؟ بابا څه کار پسې راوتم تا سره به څه کار نه چې ما ځان سره کې. و بچوړیه ما ته پته یې ستا به ډېره مجبوري خو زما خو دا واړه هټۍ ده هیله پې زما د کور 2 ټیمه رزق کېږي دې خوا دوکانونو کې تپوس وکړه کار به ورته میلاو شي. ټیک شو بابا ټیک شو خدای دې خوشحاله که. ګل حسین ته چې په دغه دوکان کې کار میلاو نشي نو دی هر ونه مني او بل ځای ته د کار په تګودو روان شي. اوس به مخکې ګورو چې ګل حسین ته کار میلاویږي او که نه. نو راځئ. که مرمه او که چومه خو کار به پیدا کومه. کور ته به خالي لاس نه ځمه. ټولو خلکو را ناسیا دوکان وچلو. اوس داسې کار کول غواړي چې ځانه یو کس دلته د دوکان له نیوم. زه خو هسې یم سبا بله ورځ روان یم سعودي عرب ته ځکه چې په پاکستان کې څه نشته. که چېرته یو ښه غونته کې کس میلاو شو چې داسې ایمانداره غونته کې کس دا ټولو خلکو ناسیا وړ دي. دا چا پسې 25,000 دي چا پسې 30,000 دي. اوس چې چلو کړو دغه دوکان هغه را نوم ناسیا وچلېد. بار ملک ته به دې تختم د دې خلکو نه داسې نه خلاصېږم. د 7 لک روپو دوکان مې غورځولی او هغې کې اوس چې ما حساب وکړو نو د 80,000 روپو سودا پکې پراته ده او ما ترې خرڅه کړې د 1.5 لاکو ده. نو دا 5 لاک ته لا پاسه دا نورې مې تاوان وکړو. بس الله دې خیر را پېښ کړي. نو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه خیر لکه؟ خیر دی. ولې خیر خو دې څه شی علي؟ نه مونږ چې شی کم ځای اخیستی شو خو زه کار پسې راوتم تا سره به څه کار نه چې ماله کار راکړي. ډېر زیات وګرځېدم خو بل ځای کې راته کار میلاو نه شو دلته رالمه. دا خو شکر دی ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړي. ولې چې چل دی غلا ده نه شو وکړو؟ نه غلا رانه نه ده شوې. ښه یا الله شکر دی زه دې ویارولمه. ما وی داسې نه چې غلا بل چا کړی او ما پکې راګیر کړي. ما سره خو په جیب کې منګکان ټوپونه وایي. نه سړیه زه دا کار نه کوم. په ما باندې په خپله سختې تېرې شوي دي. داسې کار دی چې دې دوکان کې ما سره یو کس لګي. زه پسې په خپله ګرځېدم خو الله بس تا رزق دلته لګولی او ته دلته په خپله رالې. دلته دوکان دومره کار نشته. صفایي مپایي کول دي دغه کوه او اوبه مو به راوړی شي دغه کوه او دې دوکان کې زه نه یم الوتکې نه سودا موده خرڅوه 3,000 روپۍ میاشت په دله کوم. اوس ته واشه خپل کار شروع کړه. ټیک شو جي ستاسو ډېره مننه. یا الله ته په خپلو ټولو مسلمانانو خپل رحم وکړي. په دنیا کې داسې مجبوره خلک هم شته. اوس ګل حسین خپل کار په ایماندارۍ سره شروع کړي او ټوله توجه ګل حسین خپل کار له ورکړي. اوس مخکې ګورو چې ګل حسین سره څه کېږي.
خان هغه صفایي مې وکړه هر څه مې صفا کړه. ښه ټیک شو داسې کار وکړه کاته د دې مالنګ دکان کې کاټن دی هغه په منډه راوړه. ټیک شو جي راوړم زه. خان دا کاټن کم ځای کېدم؟ هغه پورې د موټر سایکل سره کې د بچوړې هغلته پورې مخامخ دغه ځای کې کېده. ای بای دا خو دومره دروند دی په تشو لاله دړکو چې په دې کې پکې څه پراته دي. یا الله پاکه داسې غریبي چاته مو مخې دې عمر کې دومره سختې مزدوریانې زه کوم. دا عمر زما د سکول د ویلو دی او زه پکې دومره درانه کارونه کوم. نو بس الله دې رحم وکړي. خانجي او وسپنې او ماتوړونه چې پکې پراته وه کاټن مې راوړو. ښه را دې وړ داسې کار وکړه چې په منډه لاړ شه د کولر کې اوبه ختمې شوې د کولر په منډه ډک کړه ښه زه ورېږه راوړم زه او زر ورشه منډه وه. هغه کولر مې ډک کو. ښه کولر دې ډک کو داسې کار وکړه چې منډه ووه کته د مالنګ دوکان کې 2 دړۍ چونه ده هغه دلته به منډه راورسوه ولږ زر ځه او زر راځه رور رورو کېږي مه ته رور رورو کېږي منډه واخه او رور رورو کېږي مه ازاد یې ځغله شابه. ګل حسین په دې دوکان کې به 3000 روپۍ میاشت نوکري خو ده باندې کار د 30000 روپۍ او دوکان د مالک ډېر زیات ظالم وي. اوس مخکې ګورو چې ګل حسین سره څه کېږي. خانجي چونه مې راوړه هلته بهر مې کېښوه. ښه اوس داسې کار وکړه چې منډه ووه کته دی دوکان کې ساجد دوکان کې تار پروت دی یو بانډل هغه په منډه راوځغله او منډه وه ژبه. ټیک شو زه راوړم. راپاڅه دی خو زما ټول تار دې خراب کو راپاڅه دی خو راشه دی خو راشه کټ ټکې نه راشه دلته راشه ته دا کار کولی ما ته چا وي چې تا په دې دوکان کې هله نیسمنه ته دا کار کولی ته د سکول ته چېرته ولی نه دا ټایم ستا د سکول ویلو دی که ته دلته راځې ما سره کار کوې ته اوس په دې عمر کې دومره غټ بنډل راوړي سیده ځای دا 100 روپۍ واله او بیا په دې طرف رانه شي دا 100 روپۍ واله او زما دوکان نه سیده وځه دا واله دا 100 روپۍ. خانجي مه کوئ ما دې دوکان نه مه وباسئ زما ډېرې مجبوریانې دي مه کوئ. ستا چې مجبوریانې وې نو تا بیا ټیټ کار کوو 10 روپۍ واله او په دې طرف دې بیا وینه نه خانجي بیا به داسې نه کومئ دا خو مې هلته خپاون خطه ورغښتمه چې ته ستا دومره غټې مجبوریانې ته ولې د کور راوځې ستا په کور کې څه مشران نشته پاڅه روک شو ځه دلته راځي او چې چی شیرانه نو د کار نه دی ځه لر شه مړه سبا دپاره به درله غټ نقصان راکړی. په دې 100 روپۍ خو نه دوی کېږي او نه پې څه خوراک کېږي اوس خو بل ځای کې کارونه هم نشته. یا الله پاکه اوس زه څه وکړم زه خو ډېر زیات مجبوره یم خو چې په دې 100 روپۍ زه خپلې مور له د خوراک څه ویسم که دوی پې ویسم خو ډېر زیات وکړېدم. یا الله ګل حسینه ستا په دې دنیا کې نور د اوسېدو ځای نشته زه خو دا غمونه ټول عمر نشم برداشت کولی زه خو د خپلې بیبي د تکلیف نشم لیدی اوس وردېږه زه به اوس د دې ټول عمر د دې دنیا نه پناه شمه او نه به بیا زه خپلې مور دا جړه اورم او نه به د خلکو پیغورونه اوس وردېږه اوس په دې دنیا نه ځان د ټول عمر دپاره پناه کړمه.
بچیا زه خو ډېره زیاته ناجوړه یم بار ورشه او ځان ورسه کار مار وګوره ځکه چې ستا دغه یو پلار و هغه هم د دې دنیا نه لاړ خو بچوړیا دا درته وایم چې به هر څه غلط حرکت ونه کړي که نه زه به ستا دغه مړه شمه یا الله پاکه شکر دی خره چې په رښتیا مې خودکشي نه ده کړې که نه زما مور به زما د غمه مړه وه خودکشي خو په اسلام کې حرامه ده زه به داسې قسمه ګناه چارې مونه کړم دا خلک ځانه څه وایي زه به خپل محنت کوم او ګرځم به څه نه څه ځای کې به الله رحم وکړي ښه ده چې خودکشي مې نه ده کړې یعنې زما مور به زما د غمه مړه وه کار به وشي کار اسان دی خو مور بیا نه را پیدا کېږي زه مې ځان به څه ځای کې کار وګورم الله به څه کار راکړي خور دې که ځان د کار دپاره یو سوچ وکړم چې چی چل وکړم ژوند به تیر شي که په سکو دا زړوي آیډیا اوس وردېږه اوس به هر څه ټیک شي یا الله پاکه انسان ته خو زه وردېدم خو انسان را باندې رحم ونه کړو انسان زه بې عزته کړم یا الله پاکه اوس زه تا ته ولاړ او ته را باندې خپل رحم وکړې خو چې زه د خپل مور دا تکلیفونه په مخه نه وینم یا الله پاکه زه تا ته نن ناست یم ته ورحمېږې آمین ثم چاګل حسین بچې به وي دوی اغوستې او که نه به چې کار به ورته میلاو شوی او که نه به په ما خو ډېر زیات ټوخی دی او ډېره تبه مې ده زما خو په دنیا کې دغه یو زوی دی یا الله پاکه ته زما په زوی خپل رحم وکړي السلام علیکم بیبي ولې په تا خو ډېر زیات ټوخی دی اوس څنګه بچیه ته ما له دوی راوړه او که نو په ما خو ډېر زیات ټوخی دی بیبي زه ډېر زیات کار پسې وګرځېدم خو کار نه و هغه یو دوکان کې راته کار مې شو هغه سړي زه ور وځغلولم نو بیبي زه یې چالو کړم زه خو ډېر زیات مجبوره یم یو ټکي ده بچوړیا جاړه مو الله به خیر کړي
چې ته خوشحاله یې زه هم خوشحاله یم او که ته خفه یې او ژاړې زه به ستا د غمه مړه شم مه ژاړه بچوړي الله په خیر کړي مه ژاړه نن نه بعد به زه نه ټوخېږم بچوړیه ته بار ورشه چې دا ور څوک دی السلام علیکم بیبي وعلیکم سلام بچیا څنګه یې وسخی بیبي گزاره دې کړله ما ته چا ووی وی په دې ډېر زیات ټوخی دی او ډېر زیاته بیماره ده مې لاړ به شم د دې نه تپوس به وکړم او ستا دا زوی مسو دوکان کې وم خو ما ته پته نه وه چې ستاسو دومره مجبوري ده دغه راته دې لاره کې یو کس خبره وکړه او ډېر زیات پې خفه شوم ګلجانه زه تا نه معافي غواړم چې ته ما له دوکان نه راوویستې ما معاف کړه او د نن نه بعد به ته ما سره په دوکان کې په 20,000 روپۍ میاشت زه روان یم بهر ملک ته سعودي ته بیبي داسې کار ده چې دی ما سره په دوکان کې زه سعودي ته روان یم او دی پاکستان کې ځای ته شټم نو دی به دوکان کې دله به زه سعودي نه روپۍ رالېږم 20,000 روپۍ میاشت بچوړي الله دې خوشحاله چې ته زموږ د غریبانو مدد کې زه به ستا د احسان ټول عمر یې کوم د نن نه بعد ته زما مور او دا زما رور دی دا هیڅ خبره نشته دا ما په تاسو باندې احسان نه دی کړی دا زما حق کې ده ګلوسینه ته اوس راځه ما سره لاړ شه دوکان کې کښېنه او زه روانېږم د شپې په 11 بجې زما فلایټ دی زه به روانېږم سعودي ته او بیبي ما ته ډېرې ډېرې دواګانې کوه موږ د نه لاړو د لوی الله په زه امان بچوړي الله دې کامیاب کړه یا الله پاکه داسې خلک ډېر په دې دنیا کې پیدا کړي د غریبانو مدد کوي او یا الله پاکه زما په دې دواړو زامنو خپل رحم وکړي او په ټولو مسلمانانو او پښتنو باندې دې هم رحم وکړي آمین اوس زما چې مونځ وکړم د الله پاکه شکر دی چې زما دې زوی ته کار میلاو شو راشه ګلوسینه د دوکان زه درته په حواله کړم که نه او داسې کار به کې د دوکان اول کولاو که بیا ته خبره کوم د دوکان کولاو که دغسې نه د الله کولاو که داسې کار به کې چې د خپل مور عزت به کې چېرته هم بیا داسې ما ته چا وویل د خودکشي کوشش کړلی هلته کسان ویل د غار نه ټوپو دا کار چېرته ونه کړي خودکشي په اسلام کې حرامه ده دوکان تا ته حواله شو چې څه مشکلات دي زه ستا مشر ورور یم ته ما ته وایه زه مشکلات ما ته دغه کوه ما ته به خبره کې او ما ته به ټلیفون کې ستا مور ناجوړی دوايانې پکاري څه شی پکاري ما ته وایه که نه ته ولې غم کې بله پیره خو ما ته پته نه وه شیطان زما سترګې دغه کړ وي پټې کړ وي او زه شیطان دوکه کړم ما وی چېرته دا چېرته لوپر وړوکی دی او ما ته خو دومره پته نه وه چې ته داسې ایماندار وړوکی نو خپل مور قدر عزت به کې او دوکان تا ته په حواله شو زه د روان یم سعودي ته ډېرې ډېرې دواګانې کوه خپل مور ته هم ووایې د دواګانې کوه او داسې کار وکړه دا چابیانې ځان ته حواله کړه او بس پاڅه ما سره په خیر وکړه زه را بیک رالم او بس بیا زما او ستا آخري ملاقات به زه به روانېږم یا الله پاکه داسې مالي کار چاله ورکړي چې زمونږ غونده کې غریبانانو ته د لکو روپو دوکان حواله کوي یا الله پاکه ته یې کامیاب کړي یا الله پاکه ما اوس ومنله یا الله پاکه ما اوس ومنله چې سکون دی نو صرف په مانځه کې دی او په ښه کار کې دی او په ایماندارۍ کې دی ما به نور کله مونځ قضا کو نو دا زما غټه بد قسمتي وه چې ما یو 2 رکعته نفل وکړو نو الله راباندې داسې کس مهربانه کو چې د لکو روپو دوکان یې راته په حواله کو چې د چا نیت صفای نو هغه الله هېڅکله نه خرابوي لکه سودا راکړه هغه 2 روپو راکوه د شپېتو هغه راشه څه چالي ښایه پکې دا راکړه دا څو رقمه ده دا یو 2 دا راکړه 2 دا شي یو نور او 2 دا راکړه Vamos que dar última. Ya. A ver,
تیسو شو چای دې څښو. نور څه راکړمه؟ یو دا 50 او 10 روپۍ نور شته. دا ګوره پستا 100 روپۍ ورې د تېلې کې والا روپۍ راکوه. او که نور واړی که نه شي نه مینالې نو دلته یې رالېږه. هر قسم شی میلاوېږي اوریجنل. ټیک شو ځه. وعلیکم سلام. څه شالې؟ نور واړه که شي نه مینالې دلته یې رالېږه. ښه هر قسم شی میلاوي. تا سره چاکلیټان شته؟ او چاکلیټان شته، لیټان شته، روجاکۍ شته، چڼه ده، د بجلۍ سامان په کارېږي هغه هم شته. ښه ښه ټیک شو. زه به نور خلک رالېږم. السلام علیکم لاړه. وعلیکم سلام. ځه. ګل حسینه داسې کار دی پاڅه مه کښېنه کښېنه بس کښېنه مه پاڅه داسې کار دی چې زه نن روانېږم بس زموږ ستا اخري ملاقات دی دوا کوه او خپل مور ته هم ووایه چې ته دوا کوه ما چې ستا نه کومه بله ورځ ما ته بې عزته کړی وې د هغې راته هم معافي وکړه. نه ژاړې به نه که ودې ژړل بس بیا زه خفه کېږم ژاړې به نه. زه نن لاړم زما او ستا د آخري ملاقات دی انشاءالله تعالی 15 کاله بعد بیا زه پاکستان ته راځم دوا کوه او ژاړم بس زه دنه لاړم د لوی الله په امان. زه په دې دنیا کې یوازې څه وکړم؟ زما خوږ ورور به هلته راغی. زبنوما او کوما زبسوما